د انسان په باطنی بیمارو کې یو بیماری اغا د تکبر او د لوی بیماری ده او دا داسې خطرناک بیماری ده داسې خطرناک مرض دی چې د دې بیماری د وجې نه انسان ذلیل او خوار ګرځي کم یو انسان چې تکبر کړی دی لوی او غرور کړی دی هغه انسان الله دنیا کې عمر رسوا کی او آخرت کې بم آغا سړی الله سے کی رسوا کی د دیو جنا منگلا د دې بیماری علاج پکار دی چې زمنګ د زړونو نه او زمنګ د سینو نه د تکبر او د غرور او د لوی دا بیماری دا وزي یو حدیث قدسی دی الله تبارک و تعالی فرمائی چې الکبریاء ردائی لوی او تکبر دا زما صادر دی زدی کی د ځان سره څوک شریکول نه غواړم او که زما سره یو سړی دی کی ځان شریکی نو هغه سړی له بز سخت عذاب ورکم او یو روایت کې دي چې الله ودا سړی به زه رسوا کم ذلیل به کم خوار به کم منګ له لوی په څه باندې پکار ده منګ له خپل حقیقت ته سوچ پکار دی چې زمونږ حقیقت سو منګ سو الله کوم مقام تراور سولو قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا دا انسان اس شیم نو انا خلقنا الانسان من نطفت اللہ وی دا انسان منگ دا یو نطفینا یو گنده ساس کی نه دا انسان پیدا کو زماستا دغه حقیقت ته ما تا د یو گنده یو بیلمازا یو پلیت ساس کی نه الله پیدا کړیو ما تعالی ولی تکبر پکار دی ما تعالی ولی لوی چې دی هغه پکار دا زماستا دغه حقیقت دی لہذا کدا بیماری مونږه کې وی چې دا بیماری د ځان نه لري کو دا مرض د ځان نه لري کو د عاجزه صفت ځان کې پیدا کو چې زه خو عاجزم کمزورم زما اختیار کې اسم نشتا نو کم سړی چې تکبر کی کم سړی چې ځان لوی حسابي کم سړی چې ځان لوی غني نو دغه سړی دی پخپلا نتیجه باندې او یریږي الله تبارک وتعالی فرمایي چې سزا به ورله ورکوم دنیا کې به دا سړی رسوا کوم الله دې مونږ د دنیا د رسوایۍ نه د آخرت د رسوایۍ نه دا چې دیغه اوساتي دنیا کې ما تعالی الله تبارک وتعالی ډېر مثالونه قرآن مجید کې راکړي دي چې کوم خلقو تکبر کړي دي کوم خلقو غرور کړي دي هغه خلق الله دنیا کې ورله داسې سپېړه داسې سزا ورکړې ده چې د راتلونکو خلقو دپاره هغه عبرت ګرځېدلې دي کوم خلقو چې عاجزي اختیار کړې ده کوم خلقو چې ځان کمزوري ګڼلې دي هغه خلقو لا الله یو مقام یو مرتبه یو شان چې دی هغه څه کړی دی هغه ور کړی دی
قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی دا انبیاء کرام واقعات ذکر کړي دي. ابراہیم علیہ السلام چې کله پیدا شو د بت پرسته زمانہ وا، د آتش پرسته زمانہ وا. بعض خلق داسیو اغیب د ستور عبادت کاو، بعض خلق داسیو اغیب د نور عبادت کاو، بعض خلق داسیو اغیب د بوتان عبادت کاو. نمرود دا د هغه خلق بادشاہ، خلق بدته عبادت کاو، دته به سجدی لګولې. حال دا دی چې د دربار ته به څوک رالل سجده به ورته لګوله، اسې به څوک نه پرېښودو. کورونو کې هغوی د نمرود تصویران لګولی وو، د هغه د شکل بوتان یې رخ کړي وو، هغې ته به یې کورونو کې سجدې به یې کولې، د هغې عبادت دا به یې کاو. حال دا دی چې د ابراهیم علیه السلام پلار بعضې وي چې د ده نوم آزرو او بعضې وي چې د ده نوم طارقو، خو خپل نوم یې طارقو او دا آزر چې دی دا د ده لقب و. ده به د دې بوتانو دا نگرانی به یې کوله، د هغې خیال به یې ساته، د هغې خدمت به یې کاو. ابراهیم علیه السلام چې کله پیدا شو رالوی شو، داغه خپل یو تفصیلی واقعا داغه به انشاءالله بل موقع کې بیا چته وایو. پلار ته لګیا دی، پلاره دا ته د څه شي عبادت کې؟ دا خو تا یو ګټه راښکلې ده، نه تاله جواب درکولی شي، نه ستا سره خبرې کولی شي، نه تاله پیدا درکولی شي، نه تا ته کتو ته څه ووایې تا ته نقصان هم نشي در رسولی. دا په څه باندې ته اخته یې؟ د پلار به دې غلیکاو پوکاو به چې زما دا زوی د دې خبرو نه واوړي، لیکن هغه له الله یو مقام ورکړی و، یو مرتبه یې ورله ورکړې وه، هغه د دې خبرې نه اوړي. دې تنګ شو. بعضو روایاتو کې راځي چې نمرود ته خپله باندې پته ولګېدله چې دا هلک داسې خبرې کوي د بوتانو متعلق، او بعضې وي چې نه دې پلار یې بوتو په دې یاره باندې کچري زه نمرود ته ال نه ویمه، د بل چا د خورې نه خبر شي زما نوکری ته به بیا خطره شي، ما به لرې کي. په خپله باندې بوت د نمرود دربار ته، نمرود ته ودراو، هغه وله سزا هغې ټیم کې ور نه کړه، وی دا ماشوم دی، دی چې پوه شي لوی شي دا خبره به دی بیا پرېږدي. د نمرودیانو او دی بت پرستو به کال کې میله لګېدله، دا ټول خلک به هغې میلې لته، بازار به لګېدلی و، د خوشحالۍ موقع به و، ټول خلک به تو. دوی چې به کله هغې میلې له تلل د ځان سره به یې خوراکونه راوړل او د هغې بوتانو مخې ته به یې کېښودو په هغې خپله عبادت خانه کې، او چې کله به واپس راغلو نو هغه خوراک وی دا برکتي شوی دی او دې کې برکت راغلی دی، بیا به هغه خوراک چې دی هغه خور. د دم پلار لګیا دی، ملګري ورته لګیا دي، زه چې لاړ شو نن میله ده، د خوشحالۍ موقع ده، چکر به ولګو. لیکن ابراهیم علیه السلام
وتا عذر پیش کی انا سقیم ز بیمار ما زد دی خبری د لاسه ماته تکلیف دی چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ تاسو خپل خلق یې جهنم ته بځئ الله به سزا درکي د دې خبرې د لاسه زه بیمار یم هغوی ته یو داسې ټکي استعمال کو انا سقیم زه بیمار یم هغوی خو پې دا ګمان وکړو چې ګنې د ده یا تبه ده یا سبل څه مسله ده ورته دوی لاړل بهرحال ابراهیم علیه السلام پاتې شو چې کله دا خلق بازار ته لاړل د یو تبر راغستی دی راغی او دا تمام بوتانې پې غیر ناغیر چې دی هغه ووهل ټول مات کړل او کم چې غټ بوتو هغه یې پرېښودو هغه تبر یې راواغستو او د هغه اوږې ته او د هغه په دې سټ باندې واچو زوړنې کو وته لاړ د هغې ځای نه ووتو چې کله نمرودیان رالل هغه خلق راغی او خوشحالیږي چې زه خپل عبادت خانې ته هغه خوراک به برکتي شوي هغه به چې دی هغه وخورو نور برکات به راشي چې کله عبادت خانې ته راله دروازې کولاو کړه بوتان ټول ټکو سترې پراته دي ټول مات شوي دي مشر بوت چې دی هغه ولاړ دی پکې روغ دی تبرو سره دی دوی ټول لګیا دي چې دا به چا کړي دا به څوک دا دومرې زیاتې کړې دی زموږ د خدایانو سره دا خو د زموږ د خدایانو ډېره بېعزتي کړې ده دا به څه چل کېږي قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی تذکرہ کړی ده فتى يذكرهم يقال له ابراهيم وی لک وی ولک دی یو کشتا یقال له ابراهيم چې هغه ته ابراهیم ویل کېږي دا کار باغه کړي او د مخکې نم هغه به دوی د دې خبرې نه منع کول دعوت به ولا ورکاو پته ورته ولګېدله چې دا کار د کړی دی ابراهیم علیه السلام ډېر زیات هوښیار و چې کله راغی وي څه خبره ده وی زمونږ دا خدایان او زمونږ دا بوتان تامات کړی دي ابراهیم علیه السلام لږ سات غلی دی بیا ورته وایي د ماتېدو دا اله چې د چا سره ده دا تبر د ده نه تپوس وکړئ اسلحه چې د چا سره برآمد شي بس هغه سړی مجرمي اسلحه د ده سره د تپوس دې وکړئ دا کار به دې کړي نو دی خو داسې نه شو ویلی چې دی خو خبرې نشي کولی دی خو کار نشي کولی دی خو څوک منع کولی نشي گیر شو دغې ځای کې چې اوس به دله څه جواب ورکو ډېر هوښیارو په داسې طریقې راګیر کړل چې دوی ته به خپله پته ولګي چې دا کاڼي څه نشي کولی دا ګټې څه نشي کولی نمرود ولاړ دی چې کله د دوی دا خبره ختمه شوه او اندازه ته ولګېدله چې جواب را سره نشته نو سوي ورته وي ته د چا عبادت کې وي زه د یو الله عبادت کوما وي ستا خدای او ستا الله څوک دی ابراهیم علیه السلام ته څه فرمایي وی زما رب هغه ذات یحیی و یمیت چې هغه ژوند ورکي مرګ ورکي دا دوري قمقل خرو دا نمرود وی دا خو زم کولی شم یو دوه کسان راوستو یو باندې پانسی ختلې وه
هغه یې معاف کو وی ته ما بری کړې نو وی دا سړی مړ وي ما له وګوره ژوند مې له ورکو بیا په لاره باندې یو سړی تېرېدو بې ګناه هغه یې راوستو هغه یې ووجې وی وګوره وی دا ژوندي وایي مرګ مې وله ورکو ابراهیم علیه السلام خو ډېر هوښیار و پوه شو چې دی په دې باندې نه پوهېږي پکار دا ده چې دی دا مړ اوس را ژوندېږي خو په بله طریقې ورته ووی وی زما رب هغه دی چې هغه د دې سیټ نه انور راخیږي په دې طرف باندې بیا پرېوځي او ته که ځان ته خدای وی د دې طرف یې راوخیژوه فبهت الذي کفر سر یې کته کو جواب ورسره بیا پاتې نه شو او ډارې کې اعلان وکړو وانصروا آلهتکم وی د خپلو خدایانو مدد وکړئ د خپلو خدایانو مرسته وکړئ ستاسو د خدایانو بېعزتي کړې ده د هغې سره ظلم شوی دی د هغې سره زیاتې شوی دی هغې ځای کې دا چغې شروع کړې نور جواب ورسره نو او نمرود په خپله باندې دا اعلان وکړو چې دله به سزا ورکو ور ته به ورته ور ته سیزو به اعلان یې وکړو چې لرګي راجمع کړئ هر یو سړي په هغې لرګو کې عیسه واغسته تر یوې میاشتې پورې هغوی لرګي راغونډول او چې چا به څه منښته کړې وه که دا کار مې وشو نو زه به په د دغې اور دپاره به زه لرګي راغونډومه هغه خلک ټول لږ یو لرګي راغونډول یو میاشت لرګي راجمع شو د حکومت خلک دا ورسره ملګری دی هغوی سره هم لرګي راغونډي چې کله لرګي راغونډ کړلی شو اور بل کړلی شو دی به ورته وڅنګه دا خو ډېر غټ اور دی دې ته به مونږ څنګه خواته نږدې کېږو نو بعضې کتابونو لیکلي دي چې شیطان د انسان په جامه کې راغی او بعضې وي چې نه هسې یو کس او دوی ته یې ووي چې داسې یو غټ ټال ځوړنکی دی به په هغې ټال باندې کېنوی هغې له به ټیلې ورکوي او چې کله دا ټال د اور مینځ ته وررسي په دغې ټیم کې به دا رسۍ وشلوی دی به ترېنه کته اور ته ورتاو شي شاعر وی که نه وی کاپیر و خو په صلا جوړ کړلی ټال دی او ورته غورځي خلیلو دغه یې خیال دی چې کله ټال روغ کړلی شو او دغې باندې به پخوانو خلکو چې دی په یو بل باندې بمبارۍ هم کولې چې کله به مخکې جنګونه و لکه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې کله هغوی باندې حمله کېدله حجاج ابن یوسف دغه څیز استعمال کړی دغه منجنیق او دغه څیز هغه استعمال کړی د هغې سره بیت الله شریف هغوی نړولی دغه شانتې نور هم تاریخ کې هغوی چې به دا بمباري کوله نو په دغې طریقه به یې کوله داسې ګټې له به یې پکې یو ځای روغ کو او داسې یو ټال به یې ځوړن کړی و هغه به یې داسې زنګاو چې کله به په سپیډ کې شو هغه کاڼۍ هغه پړې به یې وشله او هغه ګټه به ترېنه پاپله باندې لاړه حجاج ابن یوسف دغه کار چې دی هغه کړی دغه شانتې ابراهیم علیه السلام له یو څیز روغ کو اوس هغه ټال تیار شو فرشتې په تکلیف کې دي الله تبارک وتعالی له جبریل امین راغی د الله دربار کې عرض کې الله ستا خلیل دی ستا بنده دی یو نیک انسان دی سزا ورله ورکولی کېږي ما د هغه د مدد دپاره ولیږه الله تبارک وتعالی ورته فرمایي لاړه شه تپوس دې وکړه چې څه خدمت دې وکړم ووایه راته جبریل امین چې لاړو ابراهیم علیه السلام ته عرض کی هغه وی
زما ستا مدد ته ضرورت نشتا. ما چې کم ذات اینی د کم ذات د پاره چې زه قرباني ورکوم د هغې ذات نه زه د امداد امید ساتمه، ستا نه مې تمه نشته. لاړه فرشته. بله فرشته چې دی هغه د الله دربار کې عرض کی، هغې ته هم دغه شان جواب میلاویږي. دې کې الله تبارک وتعالی څه فرشتې راولېږلې، وی دا ټال اونسې چې دا پاپله باندې لاړ نشي. اوس هغوی ټال سټاټي ټال روانېږي نه. شیطان د یو انسان جامه کې راغی او سوي ورته داسې وکړئ چې دلته کې زنانه راولئ او د هغوی سرونه سرتور کړئ، هغوی بې حجابه کړئ، دا ټال به په خپله باندې روان شي. ګوره د بې پردګۍ دومره لوی نقصان دی. کم ځای کې چې د رحمت فرشتې وي هلته بې پردګي شروع شوله، هغه د رحمت فرشتې د هغې ځای نه کډه وړي. هلته بیا د الله عذاب چې دی هغه راځي. زما د آواز کو کورونه کې زما خویندې اوري، مهرباني وکړئ خپل سرونه چې ته سرتور نه کړئ، خپل الواد خپلې بچیانې وړې د لوکوالي نه په لوپټو په سکاپ باندې عادت کړئ. دا مه وایه چې دا لا وړه ده. د اوس نه د هغې تربیت وکړه، د اوس نه هغې له د اخلاق روح کا، د اوس نه په پرده باندې چې دی هغه څه کا عادت کا. لاړ شئ د هغې خلکو تپوس وکړئ کم خلک چې بې پردې شوي دي، د کمو خلکو نه چې جامه اغوستلې شوې ده. اسلام چې ما تا لږ سره کړي دي دا به بل مذهب کې نشته. په اسلام کې به تاسو دا چېرته نه لیدلي چې ښځه دی خاوند د کور ناسي، ښځه به مزدوري کي. تاسو به زمانه ډېر په دې موبایلو باندې اینې سورې ښځې دیاړیانې کي، څوک خښتې وړي دی یو ځای نه بل ځای ته، څوک د سیمټو بورې اوچتي، څوک ټرکونه چې دي هغه ته شي. دا ولې خوري به څه؟ اسلام خاوند باندې د خپلې ښځې نفقه دا لازمي کړې ده. ښځه به کور ناستی، دا به د کور نګرانۍ، خاوند به ورله ډوډۍ راوړي، خاوند به ورله رزق راوړي، دا به بې پرده کېږي نه، دا به په کور کې په عزت باندې ناستی، خاوند به ورله جامه جوړه چې دی هغه راوړي. او دا د اوس نه نه، لا د ابراهیم علیه السلام واقعه کې داسې شوي دي. او چې کله د موسی علیه السلام زمانه ده، عمالقو باندې چې کله موسی علیه السلام حمله کوله، هغې ته دا پته وه چې دا پیغمبر دی، د ده مقابله موږ نشو کولی. نو څه یې وکړل؟ هغه بلعم بن باعور هغه له لالچ ورکو، هغه یو غار ته ځي د موسی علیه السلام دپاره خیره کی، الله یې ژبه بار ته راوویستله. په هغې کار باندې هغه مکمل نشو، هغه کار یې ونه کړلی شو. په آخر کې هغوی ته څه وي داسې وکړې چې زه هم تباه کړم په پیسو باندې. ما خو لالچ چې دی هغه واغس، دا چل را سره وشو، خو د موسی علیه السلام مقابله تاسو نه شئ کولی. ها په یو څیز سره یې کولی شئ چې تاسو داسې وکړئ چې هغوی ته زنانه ورولېږئ، هغه زنانه سرتورې کړئ، هغه زنانه هغوی ته بربنډې کړئ. تاسو بیا ګورئ تاسو جنگ مه کوئ، هغوی به په خپله باندې بیا شکست چې دی هغه وخوري. دا لمس یې ورته صرف وکړه. هغې بني اسرائیلو باندې د عمالقو زنانې ورته رادن نه کړئ، بې حجابه زنانې ورته رادن نه کړئ، پیسې ورله ورکړئ چې هغوی درته څه وي بس اخښه کوئ. یو کس چې دی هغه به بدپیلۍ کې مبتلا شو. د هغې یو کس د بدپیلۍ د وجې نه تمامو بني اسرائیلو شکست چې دی هغه وخوړ. د بې پردګۍ دومره لوی نقصان دی. لہذا چې مونږه د پردې اهتمام شروع خپلو ماشومانو باندې خپلو زنانو باندې پرده لازمي کو، کور به هم سرتوره چې دی هغه نه ګرځي. کمه زنانه چې سرتورئ د سر ویښتې ښکاره شو، دې باندې فرشتې لعنت رالیږي.
او بل ته پکې لا ووایم بعضې زنانه د خپل قیمتي ویښته راواخلي نو دا خلصي په کباړیانو باندې د زنانه چې کوم ځای د پردې دی د نارینه نه به دا پټي د پردي نارینه دپاره هغې له لاس ورلل دا حرام دي دغه ویښته ستا د بل چا په لاس باندې راله هغه پې لاس وي دغې زنانه ته به ګناه چې دی هغه ور رسېږي زنانه خو الله د پردي سیس پیدا کړی دی قرآن مجید کې ځای په ځای باندې الله د نارینه ذکر کړی دی د زنانه ذکر یې پکې نه دی کړی دا ولې زنانه د پردي سیس دی او بعضې ځای کې بیا بیبیانو مطالبه کړې ده چې الله زمونږ ذکر نه کړي د زنانه او صرف نارینه ذکر کړي هغې ځای کې بیا الله ښکاره د زنانه ذکر کړی دی نو خبره مې څه پورې کوله خبره مې دې پورې کوله چې شیطان راغی وی زنانه سرتورې کې چې کله زنانه سرتورې بې پرده شوې د رحمت پرشتې د هغې ځای نه لاړلې ټال چې دی هغه روان شو چې کله د مینځ ته ور ورسېدو رسۍ وشلوله او ابراهیم علیه السلام مینځ ته ورته شو دې کې د الله د طرف نه حکم راغی ورته قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې اور یخ شه په دې هر څیز کې دا طاقت الله یې ښی دی بعض ټیم کې به تاسو وینئ یو سړی به چې د اکسیډنټ کې سم کر لونډي به وخوري ګاډی به خراب شي سړی پکې الله پاک بچ کړي بعض ټیم کې به پاتو نه خو ګولو ولګي هغه کس په الله بچ کړي بعض ټیم کې به په یوه ګولې ولګي مړ بشي په دې سیزونو کې دا طاقت چا یې ښی دی دا پکې الله یې ښی دی نو دې ورته د سیزلو دا حکم چا کړی دی دا الله کړی دی چې کله یې نه الله والي چې نه به کې بیا نشي کولی ابراهیم علیه السلام ته الله اور ګولي ګلزار کو ډیره تفصیلي واقعه ده بیا به درته چته ووایم خو زما مقصد د دې واقعه نه څه شی تکبر او غرور نن زما موضوع وه نمرود تکبر کو غرور کو نو الله تبارک وتعالی د څه د لاسه تباه کو د یو ماشي د لاسه تباه کو پوزې ته ورننوتو په باره باندې لاړو دماغو ته ور ورسېدو دا به له په دې پنجو باندې داسې وهل د ځان سره نوکر مقرر کړی و دا لاسه کې دغه عذاب خو لا پرېږده چمپلې والا ورکړی وه چې کله به د تکلیف و یو ډب به له دې سر له راچاو په دغې طریقه د هغه نه سا وخوتو او بل طرف ته ابراهیم علیه السلام عاجزي اختیار کړه د تکبر نه ځان وساتو الله تبارک وتعالی ورته سرې لمبې چې په میاشتو باندې هغه اور بلېدو الله ورته هغه ګولي ګلزار کو نن که چاله الله مال ورکړی دی دې په دې خپل مال باندې غرور نه کی تکبر دی نه کی عاجزي دی کی که چاله الله حسن ورکړی دی په دې خپل حسن دی ناز نه کی طالبانو عالمانو ته ووایم که الله درله علم درکړی دی په خپل علم باندې به تکبر او غرور نه کې هر انسان له الله چې څه طاقت ورکړی دی دی به په دې خپل طاقت کې عاجزي اختیاري کمال دله درکړی دی هر څه چې دله الله درکړي دي په دې کې به عاجزي اختیاري تکبر به نه کې که تکبر دی وکړو حدیث مې درته ووی حدیث قدسي دی الله فرمایي تکبر زما صادر دی زما جامه ده په دې کې زه د ځان سره څوک نه شریکوم که چا را سره پکې ځان شریک کو نو آخرت کې به ولم سزا ورکوم دنیا کې به عمر رسوا کم دا واقعه چې مې درته ووی دا د نمرود د رسوایۍ تکبر یې وکړو ځان ته څه ووی خدای ځان ته ویلي زما عبادت به کوې الله د یو معمولي څیز د ماشي د لاس نه چې هغه هېڅ شی نه دی د هغه د لاسه الله تباه کو دا لاسه کې په چمپلو چمپله په سپېړو سپېړو کې دې ساتي چې دی هغه وخوت الله دې مونږ را تکبر د لوی بیمارۍ نه وساتي الله دې دا خبرې زمونږ عمل کې راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين